سلامونه لیکل دوستانو راځي نن یو بل موضوع او ډیره تازه موضوع دی چې دا ما غوښته چې تاسو ته په پښتو ژبه کې ترجمه کوم او پښتو ژبه کې تاسو ته تشریح کوم هغه هم د ډي وی په اړه دی که چېرته تر اوسه تاسو ملګري یا دوستان فامیل تر اوسه ډي وی ته انګلیسي ژبه ورته زده نه او ډي وی ته ورته امتحان ورکاو خو اوس دینه ایسته هغه ته به ترجمان نیول کېده او د هغه د ترجمان لاره هغه به د پرمټ تر لاسه کو بیا بعد پرمټ نو خپل بیا هغه عملی امتحان چې دی بدون د ترجمان هغه مخ ته وړه نو ته دینه ایسته ترجمان ته نه درکول کیږي ځکه قانون جوړونکي اوس په دې راپور تر لاسه کړی دی چې په دغه ډي ویګانو کې چې هر چیرته چې ترجمان نیول کیږي یا ترجمان لاسرسي لري چې هغه خلکو ته باره همکاري وکړي هغه خلکو سره همکاري وکړي په ژباړه کې یا هغه د متن په ترجمه کولو کې همکاري کوو چې خلک چې غوښتل نوې پرمټ واخلي هغه خلک چې انګلیسي ورته نه زده هغه خویندې هغه ورونه زموږ ستاسو چې هغوی ته انګلیسي ورته زده نه وه نو دغه ورته ډېره یو ښه فرصت او ډېر ښه ښایسته چانس و چې دا ورسره کومک کېده د ترجمان له لارې خو دې نه ایسته قانون جوړونکي راپور ترلاسه کړی دی چې دغه پروسه به بنده شي یعنې دا پروسه په مطلق ډول بندېږي نو د هغې د خاطره چې دوی درغلی لیدلی دی درغلی راپور راغلی دی چې هغه ترجمانان چې کومې خویندو ته کومې ورونو ته د ډي وي ته ځي هلته ترجماني کوي نو هلته درغلي دی د خاطره وایي چې دوی نقل ورکول کېږي یعنې مثال هغه کومه سوالونه چې دوی ته او هم ترجمه کوي نو په هغه سوال په جریان د سوال کې هغې ته څه کوي ځواب هم ورته ښیي نو هغې د خاطره هلته بیا راپور هم ترلاسه شوی دی چې په تېر کال کې 80% چې دي دغه هماغه کوم کسان چې ترجمانان یې نیولي دي هغوی کامیاب شوي دي او 2% هغه خلک چې هغوی بدون د ترجمانه استفاده کړي دي او مخ ته تللي دي په خپل سر باندې کامیاب شوي دي یعنې په خپله مغز دغه باندې بدون د ترجمې نه نو دغه موضوع ډېره مهمه موضوع ده دا واستوي هغه خلکو دپاره چې هغوی غواړي اوس دغه وکړي څه ورته ترجمان په لټه کې دي یا ترجمان ونیسي ډي وي د خاطره او امتحان ورکړي خو دې نه ایسته دا کار نه کېږي وروره که چېرته ته انګلیسي زده نه لرې که چېرته ته د ترافیکي نښو نښانو باندې نه پوهېږې که چېرته ته سوالونه باندې نه پوهېږې نو ته باید حتمي او ضروري دی ته باید زده کړې دغه سوالونه باید زده کړې د ترافیک نښې نښانې باید زده کړې دغه ټول شیان تا ته ضرورت دی چې ته باید زده کړې که چېرته دا زده نه کړې نو تا ته پرمټ نه درکول کېږي چې مثال تا ته ترجمان ونیسي او ترجمان تا سره هم کومک او همکاري وکړي نو هغې د خاطره نو دغه ما غوښته دغه راپور جوړ کړم خاص د افغانانو د خاطره چې دغه موضوع څخه باخبر اوسي که چېرته تاسو ډي وي ته ځئ او هغوی درته وایي چې موږ ترجمان نه شو درته نیولی نو تاسو چا سره غالمغال مه کوئ چا سره جنګ مه کوئ چې ولې مخکې کېده اوس نه کېږي ولې دا دی ولې هغه دی نو هغې د خاطره دغه ویډیو واستوي هغه دوستانو دپاره چې هغوی غواړي پرمټ ورکړي چې چا سره خدای ناخواسته جنګ ونه کړي ډي وي کې مثال چا سره شخړه ونه کړي ځکه چې زموږ او ستاسو افغانان لږ ذره ګرم دي ژر غوسه کېږي او ژر ماغزه یې اوړي نو هغې د خاطره دغه ویډیو ورته واستوئ چې تر څو دغه موضوع څخه باخبر اوسي بیا هم په خدای مو سپارم ژوندي اوسئ که زما صفحه دې لایک او کمنټ کړی دی نه زما ویډیو باندې لایک او کمنټ وکړه او زما صفحه فالو کړه تر څو چې د ښایسته او نوې موضوعګانو باندې آګاهي پیدا کړي بیا هم په خدای مو سپارم ژوندي اوسئ سلام علیکم